د پښتنو ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر یو داسې ټویټ کړی دی چې په پاکستان یې اور بل کړی ده. راځئ چې بیا علي وزیر څه رقم ټویټ کړی ده، ولې په پاکستان اور بل ده. راځئ دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. په سلامونو مهر کلای کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. علي وزیر وایي ریاست د ډالرو په مقابل کې خلک وژني. د پښتنو ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر په یو ټویټي پیغام کې ویلي دي چې پاکستاني ریاست خلک د ډالرو په مقابل کې وژني. د پی ټی ایم هغه مخکښ مشر علي وزیر د پاکستان پوسټ په خطاب کې ویلي دي چې اوس واړه ماشومان هم په دې پوهیږي چې تاسو ترهګر یاست او د ډالر په مقابل کې خلک وژنئ. د علي وزیر پر وینا په دې باید ټول وپوهیږو او ټوله دنیا هم پرې خبر ده چیرې چې ترهګر شتون لري د هغوی تر شا د پاکستان پوځ پراخ ملاتړ او لاس لري. نوموړي په یو ټویټ کې ویلي دي چې راو انور د پولیسو له لوري په رینجر موټر کې وړل کیږي، هغه لوبه چې وسلوالو طالبانو او نور ادارو سره کیږي. له ټولو څخه د پښتون نسل وژنه څرګنده شوې او څرګندېږي. نوموړي دا ټولې خبرې د پاکستاني طالبانو د پخواني ویان د خوشي کېدلو په غبرګون کې کړي دي. د وسلوالو طالبانو د پخواني ویان احسان الله احسان د ازادېدو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ډېرو خلکو د اړوند ادارو څخه سپیناوی غوښتی ده چې ولې او په کومو معاملې سره رخصت شوی ده، خو ریاست لا هم چوپه خوله ناست دی. د معلوماتو له مخې د طالبانو ویان احسان الله احسان د پاکستان د پوځ تر ولکې لاندې په تېښته بریالی شوی ده، خو اوس یې په یوه ویډیویي پیغام کې خبرې کړې دي او ویلي دي چې ګواکې د پاکستان پوځ د استخباراتي ادارو په اړه به له ډېرو پټو رازونو څخه پرده پورته کړي. علي وزیر د طالبانو همدې ویان په اړه لیکلي چې ولې او په کومه په تېښته بریالی شوی ده. علي وزیر د پښتنو ژغورنې غورځنګ د مخکښو مشرانو له ډلې څخه ده چې د پی ټي ایم د راتګ سره سم تر اوسه پورې پښتون قوم ته د عدالت غوښتلو په مبارزه بوخت دی چې پر مهال زندانونه هم تیر کړي دي. علي وزیر تل پر پاکستاني ریاست تور پورې کړی ده چې ګواکې په دې هیواد کې پر پښتنو ژوند راتنګ کړی ده او د لر او بر پښتنو په منځ کې ریاست بې اتفاقي راوستلو ته لاس اچولی ده. خو د علي وزیر پر وینا یو ورځ به د پښتنو پر زړه راښکل شوی کرغېړنه کرښه اغزن تار به د پاکستان په غاړه کې اچوم او حساب کتاب به ورسره پیلوم. د یادولو وړ ده چې د منظور پښتون د نیول کېدو وروسته د پی ټي ایم ټول مشران د پاکستاني ریاست پر ضد راپاڅېدلي دي او د خپلو حقونو غوښتلو ترڅنګ د ناانصافي په اړه خپل احتجاجونه پیل کړي دي. راځئ دوستانو ستاسو د علي وزیر د خبرو ته څه وایي، خواږه نظرونه مو راسره په کمنټ کې ولیکئ. که چیرته مو ویډیو خوښه شوی نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړم.